د افسانې نوم دی سیروزه. د زرین امیر صاحب د 3 میاشتو پرلپسې محنت او خوارۍ زه ایله سیروزې ته تیار کړم. د کور د هر وګړي نه مې رخصت واخیسته، بستره مې په شا کړه او د کوره روان شوم. خو چې د کوڅې اخري سر ته ورسېدم نو ډېر په خفګان مې په شا د کور تمبو پسې وکتل، چېرته چې مې لامورکۍ ولاړه وه او ما ته یې کتل. ما ته داسې محسوسېده لکه چې د 3 کالو دپاره ولایت ته روان یم. زه چې د جومات په دروازه ور داخل شوم نو زرین امیر صاحب ډېر په مینه او خلوص ما ته هرکلي ووې. ماشاءالله ماشاءالله، راځئ صاحبه راځئ. بستره مې یوې ډډې ته کېښوده، ناستو ملګرو سره مې هیر په هیر وکړل، بیا د دایرې په شکل کې کېناستو. ملګرو پټ پټ په تسبو د خالق کائنات ذکر کوو. په دغه خاموشۍ کې زرین امیر صاحب وویل: مرکز ته د تلو حاجت نشته، زما یو ملګری د تشکیل په شعبه کې دی، هغه به راته د هلته نه تشکیل وکړي. امیر صاحب چې خبره سر ته ورسوله نو موبایل یې زنګ ووهو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه جي ها، او ډېر ښه راته معلوم دی، بې فکره شئ بې فکره. جي دعاګانې راته کوئ چې رب العالمین مو قبول کړي. جزاکم الله جزاکم الله. امیر صاحب چې په موبایل خبرې وکړې نو موږ ته متوجه شو. الحمدلله ملګرو تشکیل وشو، روانېږو. خو اول موږ ته په باهمي مشورې سره د جومات امیر ټاکل پکار دي چې ترتیب راته سموي. په جومات کې موجود ملګري نوي وو او که څوک زاړه پکې وو نو هغې کې د ښه انتظام صلاحیت نه و. زرین امیر صاحب د تېرو 20 کالو نه د تبلیغ کار سره وابسته و او ښه تجربه یې لرله. نو ځکه ټولو ناستو ملګرو په یو اواز وویل: تاسو زموږ د جومات امیر یې، زموږ په تاسو رضا ده. امیر صاحب موسکی شو، د خپلو دواړو لاسونو لپه یې په مخ او په سره ږیره راښکله او بیا یې وویل چې ستاسو رضا ده نو د جومات د امیر په حیث زه تاسو ته یو څو خبرې کول ضروري ګڼم. ملګرو، اوس چې موږ کم جومات ته ځو نو د هغې علاقې زیاتره خلک د تبلیغ کار او تبلیغیانو ته په ښه نظر نه ګوري. نو خدای مه کړه که څه ناخوشګواره پیښه راپېښه شي نو موږ به د صبر نه کار اخلو، ځکه چې زموږ مقصد جنګ جګړې نه دي، بلکې خلک د الله تعالی لارې ته رابلل دي. که موږ د تکلیف په وخت صبر وکړو نو رب العالمین به راته د دې اجر راکوي او په هر ډګر به زموږ حفاظت کوي. تاسو زما په خبره ورسېدئ. امیر صاحب ډېر ښه پې ورسېدو. موږ 14 ملګرو د امیر صاحب د خبرو په تایید کې سرونه وخوځول. موږ خپلې بسترې او څه اضافي سامان راواخیسته او یو ځل بیا د جومات په خوله کې د دایرې په شکل کې ودرېدو. امیر صاحب لاسونه پورته کړل: یا رب العالمینه، ته زموږ مدد وکړې، زموږ ټول مخکني او وروستني واړه او لوی ګناهونه معاف کړې، زموږ دپاره د خپلو رحمتونو دروازې پرانیزې. رب العالمینه، موږ ستا د دین د سرلوړۍ په خاطر خپل کورونه، دوکانونه او خپل بچي پرېښودل. ته زموږ په غیر موجودګۍ کې د هغې حفاظت وکړې او زموږ دا 3 ورځې په خپل عظیم الشان دربار کې په ډېر څه قبولې کړې او دا مو په آخرت کې د مغفرت ذریعه وګرځوې. یا رب العالمین، موږ د شیطان رټلې شوي د شر نه په امان کړې او دا سفر راته آسان کړې. آمین آمین یا رب العالمین. ټولو ملګرو د دعا ډکې لپې په خپلو مخونو راښکلې او په یو خاص ترتیب سره د جومات نه روان شو. په لاره چې چا هم لیدلو نو زموږ په هکله یې د خپلو ښو او بدو خیالاتو څرګندونه کوله. بستره مې په شا وه، سلنډر مې په لاس کې و، ځان راته څه ډېر عجیبه ښکارېده. د ژمي لنډه ورځ وه. موږ چې متعلقه جومات ته ورسېدو نو د ماسپښین د مونځ وخت و. موږ ټول سامان یوې غاړې ته کېښودو. زرین امیر صاحب ټولو ملګرو ته خپلې ذمهوارۍ حواله کړې. په محله کې چې د تبلیغي جومات د راتګ خبر ولګېد نو ډېر زاړه ملګري راغلل. زموږ اکرام یې وکړو او موږ ته یې ډاډ راکړو چې هېڅ فکر مه کوئ. دغه لمحو کې زه ډېر خوشحاله او مطمئن وم. خو څو ځله چې مې د جومات په دروازه نظر پرېوتو نو څه مشکوک شان کسان مې ولیدل چې بدغضبه اخوا دېخوا کېدل او یو بل سره یې څه پس کول. که څه ناخوشګواره پیښه راپېښه شوه نو موږ به د صبر نه کار اخلو. د امیر صاحب سارانۍ خبره زما په مغزو کې تو راتو شوه او په یوه نامعلومه تلوسه کې پرېوتم. د ماسپښین د مونځ نه پس د تعلیم اعلان وشو. څه کسان ایثار شو او چا اړو چرت خراب نه کړو. د مازدیګر مونځ نه پس زموږ یو ملګري اعلان وکړو
دوستانو مشرانو زمونږ او ستاسو او د سالم انسانیت کامیابي الله پاک په پوره دین کې ایښې ده. دا دین به په مونږ کې څنګه راځي، دې دپاره د محنت ضرورت دی. د دې محنت باره کې به زمونږ یو ورور د دعا نه پس خبره کوي. تاسو لږ ایثار شئ، الله پاک به ډېر اجر درکړي. د دعا نه پس د شمېر یو څو کسان خبرې ته پاتې شول. مختصر بیان وشو. بیا زمونږ څه ملګري په جومات کې پاتې شو او څه په محله کې د ګشت دپاره ووتل. په ګشت کې مونږ سره د محلې یو دوه زاړه ملګري هم وو چې مونږ ته به یې چاته د ورتلو او چاته د نه ورتلو سلا راکوله. مونږ لږ وخت کې ګڼ ملاقاتونه وکړل. هر سړي ته مو د ماښام مونځ دپاره جومات ته د راتلو بلنه ورکړه. هر سړي راته په ډکه خوله جواب راکړو انشاءالله د ماښام مونځ ته به جومات ته درځو. د ګشت دوران کې په یوه حجره ورننوتو چې ډېره پاکه وه. کټونه پکې ډېر په ترتیب پراته وو. دیوالونو سره لګېدلو کیارو کې ښکلو بوټو زموږ استقبال وکړو. د حجرې په یو ګوټ کې یو هلک په موبایل ورټیټ و. زموږ په ورتلو مخامخ کټ کې ناست دروند په شره برابر سرو سترګو واله بابا نیغ کېناستو. مونږ د هغه خوا ته ورغلو او د دعا سلام نه پس زرین امیر صاحب خبره شروع کړه. کاکاجي رب العالمین په مونږ ډېر لوی فضل کړی دی چې د مسلمان په کور کې پیدا کړي او بیا راته دا کلمه نصیب کړې ده چې لا اله الا الله. امیر صاحب کلمه پوره کړې نه وه چې بابا تک سور شو. په دروند اواز یې ووې بس ودرېږه، نور خبره مه کوه. امیر صاحب غلی شو خو مونږ په حیرانۍ سره یو بل ته وکتل. ورشه هلکه زما هغه مشین راوړه. بابا په حجره کې ناست هلک ته آواز ورکړو. د مشین نوم د شین اسمان تندر شو. زمونږ په سرونو راپرېوتو. د لاسو خپو نه مو دم وخته او ځمکه راباندې وچورلېده. ټول حق دک ولاړ وو. د چا د خولې نه اوبکه درې نه هتو. د نومبر په یخ موسم کې راباندې نری خوله راماته شوه. مونږ پوه شو چې غلط ځای ته راننوتي یو. هر خوا خاموشي وه. امیر صاحب لکه د بوت د بابا مخې ته ولاړ و. بابا په غټو سرو سترګو برند کتل. د شا نه یو ملګري غلی شان ووې امیر صاحب د بابا کار راته ښه نه ښکاري، اجازت ترې راخلې چې خپې وباسو. خو امیر صاحب مکمل کوڼ شوی و او ګونګ شوی هم و. د حلق نه یې اواز نه راحتو. د ناخوشګوارې پیښې لفظونه بیا زما په ذهن کې تو راتو شو. مونږ د حیرانۍ په سمندر کې غوپې وهلې او د تصور په سترګو کې راته خپل شهادت ډېر نږدې ښکارېده. د ګیټ کړس سره زمونږ د تصور دنیا تس نه شوه. هلک چاغ راغی بابا مشین واخله. د حیرانۍ نه زمونږ سترګې بکې پاتې شوې. بابا مشین په لاس کې واخیسته. د څادر په پیس کې یې پاک کړو. بیا یې په غوږ لاس ووهه او امیر صاحب ته یې غلی شان ووې امیر صاحب خفه نه شئ، تاسو مې لږ ایثار کړی خو د دې میرات مړي نه بغیر څه نه ورم. اوس خبره کوه.